نور کاکا تاسو ته خو ځاني زیان نه ده اړولی ځاني نه ده مثلا اړولی مالي ټول ختم دی چې مالي زیان یعنې دا موټر ټول موټر هم ختم ده دننه کالی ټول ختم دی دا موټر ټول اوبو لاندې ټول اوبو لاندې هغه خط د اوبو ده اوهو نه نه بچکل ده بس ما پولیو پاپل خاصه ما بس پولیو پاپل خاصه عمر وخت نه لرم نو غریبي ده ډېره غریبي ده موږ ته کوله کومک وکړه چې وکړي ټول دیوالونه او دا دیوالونه وغوړ په دې کې له سوپر راځي تاسو وځخایم دی ټول کورونه کې دوه کوټه درې کوټه ورته په دې کې دومره اوپر روانه ده اندازه ګوره اندازه کار ته معلومیږي هغه اندازه دومره بوجي کې روانه دلته دا څه سره موږ باندې من لا څه یو ټول لګا باندې پوښي نه کې چې څوک نه السلام علیکم ورحمت الله درنو قدرمنو دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست خبر مو ترلاسه کړ چې ننګرهار ولایت کې ډېر سخت اورښتونو له امله سیلابونه راوتي چې خلکو ته ډېر زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې ځینې کورونه وړې حتی په ځینو کورونو کې شهیدان هم شوي او ډېر سخت زیانونه خلکو ته اړولې تاسو د دې باران او سیلاب په اړه مکمل راپور را سره تر پایه پورې وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد عارف د دې سنگي جومات نه چې رامه کې دا خړ په غاړه باندې کور دی او بیګا چې دی یو ډېر هغه خو سیلاب لږ راغی موږ ماسل مانځنه چې راووتو لږ سیلاب ورغه اوبه لږې کمې وي بس موږ ورته بار ولاړو هغه په دې باندې بس موږ زه خو دا کور کې ماشومان دغه دلته لاړم جومات کې څملاستلم چې بس یو 15 منټ 10 منټه بعد چې دی بس وروره ماشومان والا ویلې سیلاب راغی چې سیلاب راغی قسم اوبه رالې چې زمونږ په دې د کور د ګیټ ته رانږدې شولې بس کور کې ټولې زنانه چې هغه زنانه مې په ګاونډي په طرف ته واړولې او بس دومره حتی سیلاب راغی چې دا زمونږ د لارې دا پلونه دا ټولې په موږ باندې ځان سره راویوړل کور کې مې سپینګیري مور او پلار مې وو تقریبا داسې چې پلار مې والد صاحب مې تقریبا 115 کالو دی مور هم داسې ضعیفه ده هغه مې په شا باندې بس په بل ګاونډي ته بل کور طرف ته واړه لغول ته شپه وکړله او ما ټوله شپه موږ دوه را سره بل میلمه مې مو او خیمه مو هغه موږ جومات کې شپه وکړه ځکه چې د بل ځای د اوسېدو کور کې ریدلو او د کور باندې کم از کم د زمونږ په دې خړ کې 4 متره په دې په کور نه واله په زمونږ کور په د لارې ټولي واله 4 متره په دې وبو کې خړ کې د اوبر روان وي زمونږ دا در خزه نړیواله چې زمونږ د فل غمنګ ته وګي د مسلمانان دي او ټول غاوچک په دې فل باندې را سوار دي او ټول مخلوق په دې باندې را روان دي زمونږ د دې فل چې ډېر مشکلات او ډېر ټول خلکو له وسلاري بند دي مریض شي او بل مشکل پیښ
شي نو هغسې په کابل اډه باندې راتاویږي او په چکنورو پل باندې راتاویږي رشکو والا ده چې مخکې 50 روپۍ خار د هغسې اوس به 100 روپۍ موږ نه خار ته اخلي نو دغه ټول مشکلاتونه زموږ په نظر کې دي که دغه مشکلات دي زموږ که دغه مخه ونیول شي نو دا به ډېره فایده وشي ټول دیوالونه او دا دیوالونه غوړ په دې کې له سوبر راځي تا ته وځم دا کور دا خو شوې کوم ځای کې راشه نه خو دا خو هغه دي دا د څه داونه دي دي دالي سره شه دالي سره ودرېږه نو تیارو ته ویډیو کو ګوري کوم نړیوال کوم مسلمانه پیدا خلکو سره کومکونه وکړي دې دین په حالات ټول په څه کې بل حالات دي نور په څه کې شم پوره ګوري نور کاکا تاسو ته خو ځاني زیان نه دا اړولې مثلا مالیک ټول ختم دي چې مالی زیان یعنی دا موټر ټول موټر هم ختم ده دننه کاله ټول ختم ده دا موټر ټول اوبو لاندې ټول و اوبو لاندې هغه خط د اوبو ده اوه استغفر الله دې ساحه پورې اوبه راغلی و دې ساحې پورې اوبه راغلی کور کې هېڅ شی هم جوړ نه ده پاتې یعنی هغه سیند چې ده د سیند څخه هم د دومره سیند څخه هم بار اوبه دې دروازې کې دا هغه شوی دی دا دیوال یې غورځولی دی ټول مکمل سر تر اخره پورې هغه کوټه هغه هم غورځېدلی دا خو یعنی دغه موټر مکمل دی اوبو لاندې و مکمل د اوبو نه ډک سر تر اخره موټر نه ښکاره کېده پکې او دا دننه کوټې وګوره چې هېڅ شی پکې جوړ نه ده پاتې اوه نو دوستانو تاسو خپله ګورئ چې د اوبو سطحه واقعا چې په دغه ساحه کې بیخي لوړه وه نو دا تاسو اشپزخانه ګورئ دا د اوبو کوم اندازه چې تاسو ته ښکاري پام مو ده ورته دغه خط چې ګورئ د ځمکې څخه تر دغه اندازه پورې لوړ شوی او رب دې ورحمیږي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې صفیالله ده د درېیمې ناحیې اوسېدونکی یم تقریبا دلته شپې 10 بجې وې چې ما ته زنګ راغی وایي اوبه ډېرې زیاتې دي او د خلکو ته ووایي چې د کورو څخه ووځي چون چې ما زنګ هم ووه خو بېرته هم زنګ نه شوی خپل کور هم خبر کړ بیا نور خو چې کله کور ته راغلو نو بس هم یو قیامت و ډېر زیات اوبه وې بیخي ډېرې اوبه وې دومره اوبه وې چې بېنهایي اوبه ما کله نه ولیدل په ژوند کې تقریبا 130 کاله زما عمره اوبه ما نه ولیدلی بیا نو خپل ماشومان هم بس خپل د کور نور کور یو بیخي دومره یو دغه و که نه چې ډېر زیات موږ وېرېدو نو بیا خدای رحم وکړه بعض یو تقریبا یو 20 کورونه وغورځېدل نور دومره دغه نه و تقریبا یو 2 کورونو کې چې دغه ول دا مړي وشول بیچارهګان غریب خلک دي یو هلکی مړ شو یومه نښه کې مړ شو یو درېیمه نښه کې چې دواړه سیندونو ترمنځ و درېیمه نښې سره وصل دي او دغسې والا مشکلات زیات دي او موږ د دولت څخه غواړو چې موږ ته دلته همکاریانې وشي او دغه بعد صنعتي دیوالونه د اشیانو په نظر کې ونیول شي که چېرته دغه دیوالونه دلته سر تر سره پورې د ډېره پورې وی او تر بارآباده پورې دومره مشکلات موږ ته نه ول په زرهاو خلکو سیږي چې اثر یو نارینه او ماشومان یو ماشوم بل ماشوم اثر یو بیا دې کور کې نه دې خواته هم دیوالونه غورځېدلې دا نو دا د سیند اوبه دومره نه د خپل سطحې نجیک شوی و اوس وګوره ډېر اوبه وې که نه که دیوال وې ما یادونه وکړه که دیوال دلته شوی وې که نه خبره به نه وه قرآنۍ خو دې خوا شوی ده ښه دا ګورې دې خوا دې ټول کورونه کې 2 کوټې 3 کوټې غورځېدلې دي
په دې کې دومره اوبه روانې وې دا اندازه ګورې هغه اندازه درته معلومیږي هغه اندازه دومره اوبه جګې روانې وې دلته داسې اکثر یې مونږ وباسو په منډه په چور په یو ویل ټول دغه باندې پوه شوې ډېر غورځېدلي کور ټول اوبو لاندې شو نو غریبانان کور وخت نه لرو فصل بچي مو نه لري غریبانان کور کرا وګوره دې حالات وګوره ډېر ګډوډ حالات دی دا بچیان ټول راباندې تاوان دي څه وګوره ورته زندګي ته کور ته وګوره ډېر بد حالات دی مطلب فرق نه لرو بچکل دی بچپن باندې پلیو پاپل خرڅوم بچ وګوره پلیو پاپل خرڅوم زه وخت نه لرم نو غریبي ده ډېره غریبي ده مونږ ته کله کومک وکړه چې څه وکړي حالات خراب دي نو ډېره غریبي ده ولا چې بېګانې دې بچیان مړ شوي ول خو بس وتښتېدو ووتو ته قوم خوشي کړ ډېر ناچاري وه ډېر زندګي خرابه وه بس الله دې ورحمېږي په موږ تاسو باندې مونږ ته کومک وکړي چې څه وکړي مونږ ته چې تیر شه وروره دا ودرېږه ډېره ښه روانه ده
ها kilómetro por kilómetro. Después de una discoteca. Toda कोटा ऊपर रखा है। जमाना ना मत करो। ले कब लगे بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو د بیګانې سیلاب یو عیني شاهد را سره ولاړ ده. راځئ د ده د سترګو لیدلی حال هم تاسو سره شریکم. وروره سلامونه، نوم مبارک مو؟ وعلیکم السلام، نوم مې حبیب الله ده، د جلال آباد اوسېدونکی یم او مخکې ماښام ټایم کې و ورو ورو باران و هغې نه بعد لږ تیز باران شو. باران کې شماله مو کورونه یې موړی دي، دا وګوره کورونه یې موړی، اپله بنګلې هم چپه کړی دی او موټره یې موړی ده. په دغه ساحه کې خو خلکو ته ځاني زیان نه ده اړولی؟ ځاني زیان نه ده اوښتی، خو مالي زیان اوښتی ده ډېر. هر کور کې لسګونه خلک اوسېده، ټول خلک په تکلیف کې شو او تر یوې پورې باران و، یوې بجې شپې پورې باران و، هغې نه بعد باران کراره شو او باد و، خلکو ته مالي زیانونه ډېر اوښتي دي. ډېره زیاته مننه درنو قدرمنو لیدونکو. دا و د دغو خلکو د سترګو لیدلی حال او هغه صحنې چې په دغه سیلاب کې رامنځته شوې وې، هغه کورونه چې زیان یې لیدلی و، دا مو تاسو حضور ته وړاندې کړه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو هېواد باقي له هر ډول غمونو، آفتونو، دردونو څخه وساتي. د خدای په امان.